سراج الدین حقانی تازه د عمومي عفوې په اړه څه وویل؟ بلاخوا متقي چیرې روان دی او ترکیه څه کوي؟ دا هر څه په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل د نورو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له مشرۍ سره په لیدنه کې ویلي دي چې حکومت په عمومي عفوې سره د انتقامي فکر په له منځه وړلو کې پرمختګ کړی دی. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر سراج الدین حقانی دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له مشرې میشل بشلیټ سره په لیدنه کې کړي دي. سرچینې زیاته کړې ده چې د دې لیدنې پر مهال بیلیشت ومنله چې افغانستان کې له روانو ستونزو یو شمېر یې د تېرې ادارې میراث او د ځینو ننګونو لامل د اقتصادي منابعو کمښت دی. هغې په دې برخه کې د خپلې مرستې ډاډ ورکړی. میشل عفوه د ملي پخلاینې لپاره لوی ګام وباله او هیله وښوده چې بشري حقونو ساتنې ته لا پاملرنه وشي. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې سراج الدین حقانی ډاډ ورکړ چې سرپرست حکومت عمومي عفوې سره د انتقامي فکر په له منځه وړلو کې پرمختګ کړی. نړیوالو سره د اعتماد سازي لپاره د دوحې تړون یو مثبت اصل دی. هیواد یې چاته تهدید نه دی او هڅه کوي چې تر څو هغو ضمني ستونزو ته حل ومومي چې تر نړیوالو رسیږي. دوهم خبر دا چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیې په کنفرانس کې بې له خپلو متحدینو سره د افغانستان په تړاو پر نړیوال تعامل خبرې وکړي. د ترکیې د انطالیا ډیپلوماسۍ فورم نن پیلېږي او 3 ورځې به دوام کوي چې پکې د افغانستان د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي و چې متقي به د انطالیا ډیپلوماسۍ فورم ته د وینا ترڅنګ د ترکیې او ځینو نورو هیوادونو د چارواکو سره وګوري. د دې فورم ګډونوال به د پالیسۍ ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه خپل لیدلوری شریکوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویس پر خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې دی هم په دغه کنفرانس کې د ګډون په موخه روان شوی دی. هغه زیاته کړې چې په یاد فورم کې به له خپلو نړیوالو متحدینو سره د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کوي. له تاسو ټولو ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د سوله افغان یوټیوب چینل د نورو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ. همدارنګه پخوانۍ ویډیوګانې مو هم یو ځل وګورئ. تر بیا بلې ویډیو د خدای په امان.